وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سلیمان رسولی په نامه یو ورور پوښتنه کوي، ممکن فراه ولایت نه دی، وایي چې بعضې خلک د مسواک استهزاء او هغې پسې ملنډې وهي او داسې خبرې پسې کوي. نو محترمه لکه چا څوک چې مسواک وي دا ایله په لرګی خولې ته نیولی ده. نو محترمه که چېرته څوک د رسول علیه السلام د سنتو استهزاء وکي نو دی په دې کافر ګرځېږي. وروره دا د مونږ د اهل سنه والجماع عقیده ده. من یکفر ولا یشعر کې قاسم ابن قطلبغا الحنفي رحمه الله او علی قاری په رحمه الله او په فتاوا تاترخانی او په نورو ډیرو کتابونو د مونږ د احنافو کې دا مسئله شته ده. یوه بأس یوه قصه هم درته وکم محترمه وروره. علامه امام نووي رحمه الله د دنیا یو لوی عالم تیر سوی محی الدین یحیی ابن شرف النووي یو کتاب جوړ کړی بستان العارفین نومیږي. د دې کتاب په 9 صفحه کې وروره یوه خبر ذکر کړی ده. نو دی وایي وی دا خبره چې زه کوم امام نووي وی دا حد تواتر ته رسېدلی او قاضیانو ثابته کړې ده. هغې زمانې کې قاضیانو وی دا ومنله. په بصره په شام کې یو بصره ده، یو بصره ده، بصره عراق کې ده، بصره په شام کې یو ښار ده. وی 655 کالو یو ځوان هلک و. نو دغه یو ځوان سړی و. نو دغه ځوان سړی چې و د علماو سره یې ورانوله. د ده یو زوی و. نو دا زوی چې و دا ډېر ښه عقیدې والا و، د علماو د اهل خیرو خبره یې منله. نو یو ورځ دا زوی یو عالم صالح عالم ته راغی. نو دغه عالم مسواک ورکه. نو چې بیرته دی کور ته راغی نو ورته ویلې د پلار یې دغه بد سړی نو د خپل بچي ته یې ویلې چې استاد دې څه شی درکړل، استهزا یې پې ووهله، ملنډې غوندې داسې مسخره یې پې وکړه. ده ورته ویلي وي دا مسواک یې راکه. نو پلار دا مسواک راواخیست و ادخله فی دبره احتقارا له. د دې مسواک سپکاوی وکړو، دا مسواک یې د ده په حیا کې ورننویسته. نو محترمه تی به پې پوهېږې. نو یو څه زمانه ووتله، ثم ولد ذلک الذي ادخل المسواک فی دبره جروا. یو څه زمانه بعد د همدغه سړي چې دا د هلک پلار ده د ده نه سپی وزېږېده. د سپي بچي غوندې یو شی وزېږېده، لکه د ماهي په شکل وړکی و، خو د سپي بچي غوندې رنګ و، شکل یې داسې و. نو دغه بچی چې ترنه پیدا سو 3 ورځې بعد دا بچی مړ سو. نه دا بچی خو دستي مړ سو، 2 ورځې بعد دا سړی هم مړ سو، یا فی الحال وی مړ سو یا یو 2 ورځې بعد مړ سو. نو محترمه څوک چې د رسول علیه السلام د سنتو استهزاء کوي، الله پاک به انشاءالله د همدغسې برخلیک سره مخامخ کوي. الله پاک دې روغ جوړ لره. الله دې حافظ و ناصر سه.